تیمم حادثو کې دوه طریقې راغلي. دا یوه طریقه افضله ده، غوره ده او اسانه ده. دا دویمه طریقه هم جایز ده، خو د دې اولې طریقې نه لږه ګرانه ده. اوله طریقه دا ده، تیمم دپاره دا لاسونه دي، دې ته ضربه وی، ضربه یې وښلو ته دا به په خاوره باندې داسې وي په ځمکه باندې. ټیک شو؟ چې کله دې راوچت که په دې یو ضرب باندې اول به یې داسې په مخ باندې راکاږي، بیا به داسې چلو کې دې ځای پورې بیا داسې. دا یوه طریقه ده، دا امام بخاري رحم الله حدیث راوړی دی. دا طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي و عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنه ته ښودلې وه. دا حدیث مسلم هم راوړی. نو یو خو دا طریقه آسان هم ده او بل غوره طریقه هم ده، ځکه چې د الله نبي او صحابي ته ښه عمل ضرور غوره. نو دې کې صرف یو ضربه شوه، په هغې باندې مخ شو او لاسونه کوم ځای پورې شو؟ مړ وندونو پورې. دا یو طریقه. دویمه طریقه، دوه ضربې یو سړی ووایي. یو ضربه به داسې ووایي نو په هغې باندې به مخ وکړي، بیا به بله ضربه ووایي په هغې باندې به څه وکړي؟ لاسونه. خو په دې حدیث کې هم د مړوندونو پورې راغلي. دا روایت په دې ابو داود، ترمیزي، ابن ماجه، نسائی شریف کې دا حدیث راغلی. دا طریقه بالکل جایز ده او صحیح ده. هر چې لاسونه د سنګلو پورې مسه کول دي تیمم کې، دې باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کوم احادیث راغلي دي هغه خو ضعیف دي، ثابت نه دي صحیح. برحال د صحابه او عمل پکې صحیح ثابت دی، د سنګلو پورې لاسونه مسه کول. نو دې کې دا لومبۍ طریقه ډیره افضل او غوره ده، اسانتیا هم پکې ده. دویمه طریقه چې کوم ده هم جایز ده، او دریمه طریقه هم د صحابه او عمل دی. که چا په عمل وکړو نو ګناهګارېږي په نو. باقي بله مخکې طریقه چې کوم ده څلورمه چې د اوږو وغیره پورې کول، نو د دغې بې ثبوت وغیره نشته، روایت شته خو ټول پکې موضوعي او ضعیف روایت دی پکې. نو دا د تیمم طریقه ده. په دې طریقه باندې به سړی څه وکړي؟ تیمم به ورباندې وکړي.